ځان دومره مصروف کا چې د خلکو خبرو ته وخت ونه لري. په ژوند کې یو وخت داسې راځي چې انسان به دا فیصله وکړي چې خپل وخت چاته ورکړي، د خلکو خبرو ته، د خلکو غمونو، شکایتونو او بحثونو ته، او که خپل ځان ته، خپل کار ته او خپل مستقبل ته. ځان په خپل ژوند کې دومره مصروف کا چې تا سره دومره وخت نه وي چې د چا سره کینې او خپل غم، مشکلات او سختې ورته بیان کړي. دومره وخت مه لرئ چې دا سوچ وکړي څوک ستا خلاف څه وایي، څوک ستا سره حسد کوي، څوک ستا پسې خبرې کوي او څوک ستا په باره کې ګیلې پیدا کوي. موږ ډېر وخت د نورو په سوچونو ضایع کړی دی، د خلکو خبرو ته غوږ نیولی، د هغوی رویو ته اهمیت ورکو او خپل قیمتي وخت هم بې ځایه سوچونو ته ورکړی دی. اوس دا وخت نور تیر شو، اوس دا وخت خپل ځان ته ورکا، دا وخت خپل کار ته ورکا، دا وخت خپل مهارت او صلاحیت ته ورکا. یقین وکا چې ته کم کار د زړه د اخلاصه کې، هغه کار به یو وخت خامخا نتیجه ورکړي. کامیابی په یو ورځ نه راځي، خو څوک چې صبر کوي، مهنت کوي او فوکس ساتي، هغه به ضرور یو ورځ منزل ته رسیږي. هغه ورځ لري نه ده چې دا مهنت به ستا هغه خوبونه پوره کړي چې تا کله سوچ هم پې نه کړی. هغه څه به ستا نصیب شي چې تا یې تصور هم نشو کولی. د خلکو خبرې پسې څه دي؟ خلک به نن هم خبرې کوي، سبا به هم کوي. فرق دا دی چې نن به تا ته کم ګوري او سبا به ستا په کامیابۍ حیران وي. ځان ته دا احساس ورکا چې ته دا وخت په کوم مقام ولاړې. که ته نن کمزوری نو دا شرم نه دی، شرم دا دی چې کمزوری پاتې شي او کوشش ونه کړي. هغه وخت به هم راشي چې هم دا خلک چې ته یې نن وخت نه ورکوي، سبا به ستا دروازې ټکوي. هغه وخت به ستا سره پیسې وي، عزت به وي، نوم به وي، او د ټولو مهمه خبره دا چې په ځان باور به وي. خلک به ستا قدر ځکه کوي چې تا اولی خپل ځان ته قدر ورکړی، تا خپل وخت ضایع نه کو، تا خپل کار ته فوکس وکړو، تا خپل ژوند ته اهمیت ورکو. نور وخت مه ضایع کوه، څه چې وشول هغه وشول، تیر وخت واپس نه راځي، خو نن او سبا ستا په لاس کې دی. ځان ته وخت ورکه، خپل کار ته وخت ورکه، بې ځایه مصروفیتونه پرېږده، بې ځایه سوچونه ختم کا، بې ضرورته بحثونه پرېږده. یقین وکه کله چې انسان په خپل کار کې ډوب شي نو خلک په خپله د هغه پسې راځي، او هغه څوک چې نن تا ته ټیټ ګوري اصل کې هغوی په خپل ځان افسوس کوي، ځکه هغوی تر اوسه خپل ځان نه دی منلی. نن فیصله وکړه چې خپل وخت به خپل ځان ته ورکې، خپل کار ته به یې ورکې، او بیا به وګورې چې راتلونکی کال ستا ژوند، ستا کار او ستا مقام څومره بدلیږي. خاموشه محنت وکړه، کامیابی به په خپله شور جوړ کړي.